دا اورنګزیب بادشاہ کې عالمگیر اورنګزیب په دې تمو چې ماته ملوشي دا راکشي کو کبرجنو بدماشو او غلط خلق سره بکې ناشته ده پاسه ده او اورنګزیب عالمگیر با نیکانو سره او عالمانو سره ناشته اجستبیته او پلانم په دې سوچ کې چې باچی چاله ورکړ اوس دا لګیاري په کوشش کړي اورنګزیب هم لګیاري چې د پلار کم نږدې دوستان دی هغه ته رجوع کوي چې د ما پلار ته وایي چې د بادشاہي ماته راکړي دا راشقوم لګیاري هغه وزیرانو ته چې کم د پلار نږدې خلک واغې ته وایي چې د ما پلار ته وایي چې سپ مالې راکړي سپارښتنه شروع دي د پلار تقرب هم شروع دي او چې سره بادشاہ د حاصلولو طریقې دی هغه ټولې کوي او د خلکو نه دعاګانې مغواړي نو دې دارا شکوه ته چوي چې پلان کیږي کې یو ډېر نیک سړی دی عالم دی او بزرګ عالم دی او هغه لار شه چې دعا ده تو کې نو کده ته اوکړه دوانو رنگي هغه چې چاته هم د اخلاص نه دعا کړې ده نو بس خدای پاکي قبلې نو دارا شکوه ولا ورغه هغه دغه سناسته چې دارا شکوه ولا ورغه او ولا پاسه ځکه چې د بادشاہ زوی شهزاده دی احترام یې ولو کو را پاسې ور ترغاړه او مصلی پرتاوه او ته وی دارا شکوا شهزاده سے په دې مصلی کې نه هغه وینا سے ستا په مصلی په دې نشم کې نه ست هغه ستا مصلی رستا جانماز دی رستا په جانماز نه کېنم وی کېنم منت تکم ته زما د بادشاہ دوی کېنا دی نه سیب نه نکینم ستا تا مخ کی پا گونٹو کینم هغه مطلب خداو چې دا خو نیک سړی دی عالم دی نو چې دا عجزیو که ما ته بدواو کی بادشاہی بلا پلار ملوي هغه ورته بیا وایي دا را شکوه د ما په دې جانماز کېنا تر بادشاہ دوی وینا درې ځلې ورته وی خو دې کېنه ناسته نو بیا هغه عالم بزرگ په خپل جانماز په خپله کېناست او دې ورته تحیاتو په شکل کې مخامخ کېناسته خواه کنه دارا شکوا صاحب سل راغلی وی تالا دیل راغلی ما چه تو ما تا دعاو که او دا پلار دا بادشاہی ما تا ملوش بیا خو می دل درکولا تا پی کینه ناسته کن اخو می درکولا کن اللہ خو نزدیر دا ما ٹکی تا پا یو ٹکی خود خبر منی نو ما خو درکولا تا خود کینه ناسته کن نو خو خبر اخلاص شوا نو خود درې دل بادشاہی درکولا نو تو خود کینه ناسته خبر اخلاص شوا دارا شکوا پویشو چه دا خود کمال ٹکی ورانه لا رور میں خبر نشی اورنگزیب خبر نشی دا خبر شو اگر آئے وغیر پکین و قصہ کلاسی گی چاہتا اورنگزیب عالمگیر خبر شو اگر تم چاہوئی کہ التکیو بزرگ عالم دے نیک سڑے دے خلینا چو کم خبر خیجی خدا پاکی پورا کئی ہے دا نبی علیہ السلام گوری فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لابرہو ویڈے کرتی یو سڑی بھی ظاہر ڈاول ڈال بے برابر نہیں دولی په پهلوتی سر به ببري او که په خدای قسم وکړه چې قسم نه چوت په دا ټکی باران کېږي نو په دې شین اسمان کې به خدای په دې قسم کې دروغجن نه کې خدای به باران کوي دا باز انسان د خدای نه خبر ودی کنه پورا کوي الله پورا کوي خدای نه خبره وته پورا کوي دا سمخ کې ما یو واقع کې ذکر کړو هارون رشید او زبیده په لار روانو داغي په زمانه کې یو مجذوب بالول نو مې بالول پس مکه لګیا دي کرخه مرخه راخکاږي هغه په جنده زبیده ورته وی چې بالول سکه به جنت محل جنت کی کورونه جوړو وی جوړ کړی دی وی او وی پسو خرڅه وی 50 روپے زری ولا 10 روپے ورکړي وی دا زماشو په جنت کی کورا وی داستا شو هارون رشید له پروا نه ساتل اهلی ونه سره چې شپش هارون رشید خوبین چې خوبینی یو جنت ته خشته محل دی پکې زبیده و سره ده نو دیگه محل تا رتلو کوشش کئی نو فرشتی ہوتی مزا سپدی سکے وی دا محل تا دا مداستانی دا زبیده ده دا 50 روپے پرون زبیده غشته ده زه ستانشتا بده واپس که هارون رشید بید دا 50 روپے که خو کمالو که راویخ شو کنا نو بیا زبیده تا وی ما خدا غزی خوب بولی الکه زکه چې ورشو چې 50 روپے د زم یو کووالم په جنت کې نو چې په ورل هغه بیا لګیا دی بالول او کرخه راکاږي نو هارون چې بالول اسکه وی جنت کې کورونه جوړوم وی جوړ کړی دی یو وی پسو خرڅه وی ستا پټوله بادشاہ ټوله بادشاہ را کول چې در کوم غنی نه وی پرون دی 50 روپے خرڅاو او نن پټوله بادشاہ وی پرون نه لیدلې سودا او نن لیدلې سودا ده پرون نه لیدلې وا
نه د لیدو سودا ده، نه لیدل خو خلک په ارزان هم کوي که نه، او چې وویني خوښه چې نو بیا ارزانه نی بیا ګرانه شي. نو دا نیکان خلق بعالمان بزرگان خلی نه خبر اوخیږي خدای پوره کوي. نو هغه دا راشه کوي چې یاره شیخ ورانګر وای ورنګ خبر نشي، ارور خبر شو ورنګ چې دغه یو خدای له نه خبر چې دی ولته نه دی، خدا دې وته پته ولګېدل چې دغه یو عالم دی بزرگ سره دی، زه ولا دی ولا راغی چې راغی عالم بزرگ ته اورنګزیب هم د بادشاہ زوی شاهزاده دی، دی وته پاسه په دې مصالحه راځه کېنه وینا نه سیب نه کېنه دا غستا مصالحه ده د به مخامخ درته کېنه بیا وته وینا نه بادشاہ زوی کېنه خو چې په دویم ځل وینا اورنګزیب کېناسته نو مصالحه کېنه چې کېناسته نو دی عالم ته وی دی بزرگ وته وی اورنګزیب عالمگیر سره راغلی وی دی راغلی چې دا وراته کا چې د پلار تخت او تاج راته ملوي، تخت او تاج هغه بادشاہ یاد کړی و د تخت او تاج دوه څه یاد کړ. نو دا بزرگ عالم وته وی تخت درته ملو شو کنه نو سکه تخت ملو شو ویل چې تاج امراته ملو شي کنه وی تاج زمالاس کې نه دی تخت زمالاس کې ملو شو بس الله نو ما خبر او منه او شو خبره او تاج د هغه سړی په لاس کې دی چې تا ته دا او 10 د پارا لوټه ډکې او بدر تاج آیا غلام جی خو بزرگ نیک او ها اجماعت او 10 د پارا لاسونو پوت او باچي تاج دا په لاس کې دی دا مو قصاصانه شو چې څنګه غلام ورته مکه او 10 والا غلام راغی لوټه وته ډکټلا او دی لاسونو دینو د پټکی کوس کو دی اورنګزیب او اخواته کې خو چې پټکی سینکوس کو او دسو کنه غلام ته وی بچي دا پټکی روچت کو دما په داسره کېده وی بچا سلامت لاس کې بدر کم تی خپل نه نه ما په سره کېده بادشاہ سلامت دا پټکی براوالم ستا غلامم د دې قابل نه چې ستا په سر کېده زه دې قابل نیم چې ستا مبارک سر باندې پټکی کېدم دا پټکی خو لوی خلک په سرونه کېدي لکه به دستار بندې کې چې مونږ طالبانو ته پټکی ګو نو خو مشرانو ساده نه کېدي کنه دې قابل نیم چې ستا په سر پټکی کېدم دا به صاحب تاسو له لاس کې درکم او تاسو یې کېده وی ته دا ما په سر کېده نو پټکی او چت او په سر یې وته کې خاود وی ز تاجم ملو شو غالک ورته وی وی تخت خو پرون ملاو شوی او تاج نن درته ملاو شو خو دا هغه مولا دې خدای داسې کی وی د مرادونه پاش کړل وی او ما کاسه شو بادشاہ خدای ورنګ دی عالمگیر دا ورګ نو بعضی وخت خدای ته چغه او درخواست بکې او بعضی وخت بل کې یو خبر راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کې چې سپرا تلی الله ته خبردار الله علیم بذات الصدور ما ته خو چې په خلیو نه زبا ورم کنه او کله کې کوم چې ستا پروتي نو ما ته داغه پته نه لګي د کشف خواندانو ته بعضی وخت الله خو بعضی وخت یې ته مونږ کشف د چا په اختیار کې نه کله وته خدای خو کله وته الله نه کوي لیکن الله بادشاہ انی قریب تا ته نږدې خلینا بری خبره نیوته دا خلینا او لکه به خبر راغلی او الله عزت خبردار نو الله نیر نزدې